الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر صدق الله العظيم وجمع درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين جناب صدر مجلس وزماء عزتمند علماء کرام وعام مسلمانان ورو دا خود قرآن شریف دا ترجمه و دا تفسیر دا ختم مجلس او پدغا مجلس کی بیادم محترم رو مولانا نظر محمد صاحب اللہ دی پا عمر کے و پدی عمل و ساری کی برکت باچے دیر مبارک خلق جمع کرے محترم باچہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما دی اللہ دیل صحت و عافیت ورکی او د دې د بیماری او تکلیف ته خدای د دې د مرتبه دا او د درجات او چتېدو ذریعہ وګرځي او زما محترم رو هغه هم تشریف فرما دي د بابا جی سے بدامان برخوردار او دارنګ نور علماء کرام صوفیہ حضرات پدا مجلس کے مداحین رسول ناتخوانان علماء حضرات دارا جملی اور دیر علمی دا تفسیر و دا روحانیت اجتماع دا رب العالمین دی تخبر دربار کے قبول کی دا دی دو سورتون و آخری ترجمہ دا تکوں کیا با عمرون پی پیدش نو پسادہ پختو کے دا دی دوار سورتون مختصر ہوندے ترجمہ بیانوں زمارو دا دوار سورتون دی دوارو تا معوذتین ہوئے جیسے فائل سیغہ دا اولون بھی تا سورہ فلق و دویم تا سورہ الناس و اداول وجد تسمیح و تزمون طالبان ہوئے دا دی دوارو سورتون دا مخ کی سورت سر ربط نسبت و تڑون سدے او دا دی دوارو سورتون شان نزول سدے او دا دی دوارو سورتون مختصر معنی او دا دینا مستنبت مسائل او بیار دی سورتون فضائل دا یسو خبر یاسکو معوذتین دا دا معوذ یا دا معوذتون تسنیه دا سورتون معوذتون اگا سورت تے اذا اللہ پا اذن و پا توفیق دا دوار سورتون انسان کا دا مادی اور روحانی
دنیاوی اخروی آفات و بلیاتنا امان و پناہ ورکے. لومبی تا سورہ فلق والے وی ذکر دا سبا ذکر دا فلق سبا تا وی، اور دویم تا سورہ الناس والے وی دا انسان پاکی ذکر دے، اور دا دی وجہ بگویم چیا فلق والی راگے و الناس انسان والی راگے. دویم خبر دا دے دا مخ کی سورت سرسا نسبت تے، نو مخ کی سورہ اخلاص ذکر شوی دا کی مونگ ودا قل هو اللہ حضرت والی اغی کی دا اللہ دا لوی صفتون ذکر دا اللہ دا وحدانیت او دا دیر لوی قدرتون. اللہ احد چه اللہ یک تنہا دی، دا اللہ پا ذات کی شریک نشت دا زمون بنیادی عقیدت یا اللہ دی شکر الحمد. دا اللہ کل صفتونو کے اللہ سرسوب شریک نشتا. اللہ چه کم علم دے او کم قدرت او طاقت دا دا بچہ نشتا. او دا اللہ کارون کم نور چه اللہ راکے جائی او کم اسپومے و کائنات چلئی او کل مخلوق پیدا کرے دے دا سے بلسوک نشکون خالق و مالک. نو پذات کے و صفاتو کے افعالو کے اللہ یک تنہا نظیر و مثل نلری. دویم اللہ الصمد معنی صدا طول مخلوق اللہ تا محتاج دے او اللہ چاہتا مجد نلر. دا زمان بنیادی عقیدہ او بیا راضی لم یلد ولم یولد نے برنا سبشتو نلان دے نپلار نکر اسخر خواخی لری او نہ بچی زامن وسی کڑ وسی لری. دا زمان عقیدہ او حاصل دا لم یکن له کفوا احد اللہ لہس قسم مثل نظیر نشتا. دا زمان عقیدہ دا سیدھا کرنا کولو آئے بے شک اس دی عقیدہ کے بڑیر سیدون راضی کی زمان خرابائی با شیطان زمان بھی دشمن دا سیدھا کرنا غر دشمن دی برازی او دی بخبل بچی را خوارائی او دی با کوشش کی زمان دا عقیدہ خرابائی او بیا انسانی شیطانان بمرازی عقیب ہم کوشش کی کہ عقیدہ برباد کی. نو زبد دا جنی شیطانان و انسانی شیطانانو نا دا اخبر عقیدہ سے بچ ساتم کہ دا میں کوشش کی تر مرگ پورے دا عقیدہ و رسوم او تر جنت پورے و رسوم دا دی مادی روحانی شیطانان و رکاوٹون و پسزان ساتم. ما اللہ خیر کی دا دو صورتون نازل کر او خلاصہ دا دا چیز امات پذات منگولی ہو لگا او زمان پذات امان نسا نو زب پویشا و بچوالے زب پویشا دا زدہ کنا نو بدے بچوالے. دا دوار صورتون کل نازل شروع شان نزول سرے دا پا مکہ مکرمہ کی گوری نازل دی ختام نشے. حضور پاک مبارک یوزل جبریل علیہ السلام سر ذکر کاؤ یرا یو سرکش پیری رے او ما دسکیمون سازشون جوڑے گورا سازشی جوڑے. نو حضور پاک مبارک جبریل علیہ السلام دا اللہ نا دو صورتون راونا تدی ورد کوا دا لولا اس سو کم تا دا سازش نجوڑ. بیا چکر حضور پاک مبارک مدینہ شریفی تا ہجرت یوڑ. نو با مدینہ شریفہ کی پسنسات ہجری کی خیبر فتح شد دال تا خیبر دانا گول یہ خیبر فتح شد دا یہودیانو گڑو. نو آغید نبی علیہ السلام خلاف سازشون جورو قلل رونو دا یہودیان دا پخوانا دا مسلمانان ازلی دشمنان دی گول او زمان دا خکول پیغمبر دشمنان دی او خکول پیغمبر رب العالمین عقیدہ پا طریقوں باندے دا سے طریقے استعمال کرتی یہود نستو نابود شوی دی کہ خیری خود اگوی سازشونا جوڑول. نچے یوزل حضور پاک مبارک دیل تلیو اسے دیت پا مسئلہ کی حالانکہ دی سر معاہدہ کرے کہ مات او زمان مرگرو تا نقصان نرسے او زم استاو ستاز تو طرح نقصان نرسو دیو بلد دشمن رستا بنا کر. حضور پاک مبارک چلار دیده یو دیوار سوری تورتا گده که خوندو پاقی اکیر چی سنکین آستل زر پاسے دے وی حضرت ولی پاسے دے وی دا برم سے خودی دی برے سڑے کے نولے وغلے دا میچنے پلور کرے چی دوی دل تکینی دا با پیدا پاسا رو نبی علیہ السلام مبارک زر پاسے وی برم سڑے کے نولے ظالمان دا ما خلاف سکیمنا جوڑا ہے. رب العالمین فرمائے واللہ یعصمک من الناس
تا بخدای د مخلوق د شر نه ساتم. نبی علیہ السلام خدای ساتلی. نو چې خیبر کې فتح شو نو یو یهودنې ښځې له چا پیسې ورکړې او هغې رسول الله مبارک ته دعوت وکړو او نه کچک غوښه نری غوښه کې ورته زهر واچو. هغه زهر صحابو څه بعد نړۍ اوچتې کړې، حضور پاک مبارک یې نړۍ اوچته کړه. وی دا ښځه راوغواړه، راویې غوښته، وی تا په دې ګډ چیلې کې غوښه اچولې دا زهر اچولې دي؟ وی صاحب تا ته چا الوې؟ وی ما ته دې نوړی الوې چې دا لاس کې مې پرته ده. سبحان الله. وی او بالکل مې اچولې دي، دروغ نه کوم. وی ما پکې اچولې دي. وی دا دې ولې پکې اچولې؟ وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو او که رښتونې تا تاسې هم ضرر نه چې رسول. ښکلي اخلاق ورکړی زموږ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لاله. هغه معافې کړه ښځه. بیا ښځه مسلمانه شوه. بیا یو صحابي د هغه زهرو نه وفات شو. نو رسول الله مبارک هغه ښځه قصاص کړه چې مدینې شریفې ته تشریف راوړه. نو دی یو بل سازش جوړ کړ. یو سازش دی د احد سازش دوی جوړ کړی و، د غزوه خندق سازش دوی جوړ کړی و، ټولو کې ناکام شو. بل یې دا جوړ کړو چې په مدینه شریفه کې یو د یهودو حلیف و لبید ابن حسام، دل یې څه پیسې ورکړې او د ده لوڼ هم کوټګری و، په خپل هم کوټګر و. وی ته په حضور پاک مبارک کوډ وکړه. نو د یو حضور پاک د یو غلام په واسطه د هغې د سر مبارک ویښتې حاصل کړل او په هغې یې کوډه وکړه او 11 غوټې هغه ویښتو مبارک ورله ورکړه او په هغې غوټو کې ستنې ومنډلې د ګنډلو او د حضور پاک د ګمنځ مبارکې غاښې پکې ومنډل چې سر یې په کومه ګمنځه او موم یې ترې تاو کړل او د کجورې په دې سر کې یو کودکې غوندې شوي هغه یې ترې تاو کړ. او مدینه شریفه کې په بنو زریق قبیله کې یو کوي د بیر ذی اروان، د هغه کوي په ویښ کې د دو تیږو په منځ کې دا کوډه خښه کړه. په بخاري شریف کې حدیث دی، حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی حضور پاک مبارک وجود درون شو، د سحر اثر په پیل شروع شو او یو کار به یې کړی و یېر به یې دا مې جوړ نه دی کړی، یا یو کار به یې نه و کړی و یېر به یې دا مې جوړ کړی دی. روز تاسو ذهن کې به یو سوال راځي چې د حضور پاک مبارک خو الله حفاظت ذمه داري اخیستې ده، دا کوډه پې ولې وشوه؟ دا بېشک چې د هغې ذمه داري الله اخیستې ده، دې کې شک و شبهه نشته. لیکن د څه نه یې اخیستې ده څوک یې وجلی نه شي. نور بیماری خو راځي، احد کې غاښ مبارک شهید نه شي، سحر هم یو بیماری ده، دا به راځي. دا ولې به راځي؟ دا به ځکه راځي چې هغې له خدای ډېر لوی شان ورکړی. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر. شاعر کمال کوي کنه کدا وایي چې دا صفت او دا او دا او دا نو روز بخلاصي شي صفتونه به ونه شمېرلی شي او په لنډو یې فیصله کوي. وی یاره صفت ته نشم کولی ډېر د ښکلي صفت خاوند، خو دا به ویم چې د الله نه لاندې د هر چا نه زیاته مرتبه لري. نو که چېرته دا بیماري او تکلیف نه راتلی او سحر نه راتلی او تبه نه راتله او غاښ مبارک نه شهید کېدی، نو بیا به خلک وایي چې دا خو خدای دی، دا دې نه راځي چې څوک ورته خدای ونه وایي او څوک ورته رب ونه وایي. اعلی صفتونه الله ورکړي دي او زموږ ښکلی پیغمبر دی. وروڼو د چا مشر چې ښکلي وي نو دا د کشرانو دپاره عزتي، د چا مشر چې برکتي وي کشرانو له عزتي، د چا مشر چې د لوی صفت خاوند دی کشران پې فخر کوي که نه کوي. نو زموږ ښکلی پیغمبر دا موږ له فخر دی. ټولو وایي الحمدلله، شکر دی چې موږ د یو ډېر عظیم پیغمبر الله امتیان پیدا کړو. دا زموږ دپاره افتخار دی، فخر دی، عزت دی، برکت دی. موږ پې خوشحاله یو او د الله حمد ادا کوو. رسول الله مبارک یو ځل وده شو، ولې داسې اثر پې نه و شوي په هغوی په دې هم ځان پوه کې. وحې به باقاعده راتله، مونځ باقاعده کو، درسونه باقاعده چالو،
قرآن باقاعده نازلې ده لږ دروندوالی محسوسه یو ځل وضو د خوب را پاڅېده دا یاد وساته رسول الله مبارک خوب هغې کې به سترګې وده وې زړه به یې بیدار زمونږ د خوب په شان نه زمونږ خو زړه او سترګې دواړه وده وي پته نه لګي د هغې به سترګې وده وې زړه به یې بیدار او دا ولې وحي ته به الله ته متوجه ورور زړه دی وجه نه د پیغمبر خوب وحي وي وحي نو وضو یو ځل خوب نه راپاڅېدل عایشې بیبي ته فرمایي وی ما له خو الله د خپلې بیمارۍ علاج راکړه اسنګه وی عایشې دوه فرشتې راغلې یو جبریل علیه السلام یو میکائیل علیه السلام یو مخ پورته کېناسته او بل سر ته یو د بل نه تپوس کوي وی په دې انسان څه چل شوي ابل ورته وی مطلوب سحر پې شوي چا پې کړی دی لبید او د هغه لوڼو پس کې کړی دی د دې د سر مبارک په مبارکو ویښتو کې کوم ځای خښه کړې ده په پلانکي کوی کې په څه به ختمېږي وایي دا دوه صورتونه یې ورته وویل په دې به ختمېږي هغې پاڅېدل او لاړل صحابه یې واخېستل اکوړه یې راوویسته وروڼو ویښتله چې څوک غوټه ورکړي هغه سپړدی شي څوک نه به یې ساینسدان وسپړي او نه به انجینیر وسپړي او چې هغه یولس غوټې وې حضور پاک مبارک به وې قل اعوذ برب الفلق او چوف به یې کړې غوټه به په خپله کولو شو بیا به وې من شر ما خلق او چوف به یې کړې بله غوټه به کولو شوه ټولې کولو شو واپس چې تشریف راوړه عایشې بیبي ته فرمایي وی عایشې وی داسې مې وجود پرانستی شو لکه څوک چې چا تړلې او کولو شي او ای ګوره وی سحر خطرناک شی دی وی کم پی کې چې کوړه ښخه وه وی د هغې اوبه داسې څښا بین کوه لکه نکري دي چې څوک پوښتې کي او د هغه پی په غاړه چې کم بوټي و ډېر بدشکله و لکه د شیطان د سرونو په شان دی عرب د بدشکله شي تشبیه د شیطان د سر سره ورکوي دې نه علما معلوموي چې د کوډې سر په غونو بوټو جماعتات نباتات اوبه هم ګورې کېږي دا دواړه سورې سحر ختم کوڑا ختم شوا اسرونو دا دی دوارو سورتونو مختصر مانا ہوا دا دم شو دا سحر دم مانے کنا دا سے خلق رو تیری جی دمونم نمن دم تکی ہوئی سردو ایو زمانہ کی او قوم دیر شوی معتزلہ ہوتا ہوئی دا صحابو پاخیری زمانہ کی راغلی اور تابعین زمانہ کی اور یہ خراب عقیدی ہے سلویخ کالا جو حکومت کرے دی گوال دا معتزلہ دا غی یو عقیدہ داوا چی جنت و دوزخ لانی دی پیدا رستو پیدا کی بلا عقیدہ داوا چی پولیس ورات نشتا بلا داوا دا میزان تل نشتا دا کرامت دا اولیاء و نمنکر نشتا دا اولیاء و کرامت او دا حضور پاک دا قطو موجدون لکا دا شق القمر دا سپومی چاو دا او دا بطو مبارک و دا غی چی باوبا بیدلی دا دین انکار کر دا قبر عذاب نمانا دا گنہ نمانم دم ستاوائی دا دا غی عقیدے وی بس دا ڈاگا پدینم نشتا خو عقیدے گورشتا نان بیدار ساتے معتزلنم نشتا و دیر خلق اسم دا گنہ نمانی پدی کراچے کشتا دیر خلق اسم دا قبر عذاب نمانی اور دیر خلق اسم کرامت دا اولیاء نمانی اور دیر خلق اسم دا حضور پاک دا معجزات دا منکر دی دا عقیدی دا غی خوری دی دا اہل سنت والجماعت لکا عقیدہ مضبوط ساتے حضور پاک فرمائی ویدری او یاڈالی باخرہ کی پیدا کی گی دو یاڈالی با جہنم تزیو با جنت تزی وی آغیو چی جنت تزی بسو کی اریو وی دا زمان ڈالا غلا اریو وی نا حضور پاک مبارک معیار منتخب دلی ما انا علیہ و اصحابی اذا پکم دین ایمان او زما صحابہ پکم دین دی نو اہل السنت دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ والجماعت دا صحابہ دا جماعت طریقہ نو من دا حضور پاک پا طریقو او دا آغا دا خکول مبارک و صحابہ پا طریقو دا من عقیدی عمل روان دے بولو الحمدللہ نو دی با دم نمانا یو ځل یو معتزلی و زمونږ د اهل سنت والجماعت یو عالم مناظره راله د یو بادشاه په دربار بادشاه معتزلی
اغا معتزلی ملاوی دم نشتا او زمون دا عالم متوشتا اغا سر بل دلیل نو معتزلی سرا نو اغا دا دلیل پیش کو ویسے بادشاہ سلامت دم ستوئی دخلین پوکیوزی و هواوزی نو دخلی پاوا کسا زور دی ڈسپیرین گولے ازوے ڈسپیرین گولے چوا چه اخوالا بدنو باسی نو دے پوکی وہا نو سپے دم خود دخلین هواوزی کنا نو پاوا کسا زور دی که دا مولیانو جی دم کی شفا دا و خدای پی سڑے جوڑای دی کسی دی ازمون عالم ہوئی کہ زمان توست نقلی دلائل میں خدا سپیرہ پینمان راش عقلی طریقہ پوئے کا ازمون دا اہل سرط والجماعت اگر ملا سے ورطا کنزل شروع کرد استعدا سے حکم تتم نمان اگر معتزلی بادشاہ تمخوی حضرت استا دربار نے اس کو مسرمند دی ملا صاحب نے استے دماتا کنزل دیوی دمشتا دلیل دے روڑی کے کنزلی شروع کرد دا کوئی زمان بیدتیر بادشاہ سلامستا بیدتیر کرد بادشاہ غصہ شو چتا کنزل زمان مخ کی وجہ اکڑا زمان بیدتی دے اکڑا زمان دربار بیدتی دے اکڑا اور چی دلیل دے سرنشتنو کنزل بعد دے شروع اکڑا بادشاہ دے زمان دے اہل سنت تعلیم تویدہ کنزل دے وجہ سرمن دے اباسا دلیل دے سرنشتہ دے آگا دا خبر جواب نشتا دم ثابت ہے دلیل لوڑا اور چی کنزل دے شروع اکڑا سرمن دے اباسا زمان بیدتی دے اکڑا زمان دا مجلس زمان دا مولا صاحب سے بڑے غصہ شوئی مانا ولی سرمنو باسے وی تا کنزل اکڑل وی دا خود ما دخلینا ووتا تو خوی آوا کسی نشتا دم خو آوا دا نو دام دا ما دخلینا ووتا کنا غصہ ولی شو دا سترگی دی ولی اپر سید او دا لاسونا دی ولی اچات کر او دا رکونا دی ولی اشنشو خلینا ووتا آوا که متمخ پلا ویسا زور نشتا کنا رونو دخلی آوا که قسمون دی یو سڑے کے دخلین دعوو بازی کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ کافر بھی مسلمانی کی کن اور کہ ردی خلاف آوو بازی مسلمان پہ کافر کی کن اواخو کوئی باید زین آوو دی سڑے سونو شرم اواخو قسمون لے قدم ثابت تے داخو عقلی دلیل جواب حضور پاک مبارک مدمونا چاول حضرت حسن و حسین بیدان تخپل نصیرانی دیکھل یعیذکما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من حوادات الشیاطین و یحضرون اور بیا بے بچے ویدا اغدم دچ ابراہیم علیہ السلام بخپل و بچو اسحاق و اسماعیل علیہ السلام وچو اور آغا بمچو یودل حضرت جبریل علیہ السلام را دے اور حضور پاک دم اچو جبریل علیہ السلام حضور پاک دم اچو بسم اللہ یرقیک من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک حضور پاک مبارک بدمونا چول پسحاباو اے گتا مبارک بے پخلکی کے خود لار مبارک بے راوانش او بیا بے دا مدینہ منوری پزمکا کے خودا او دا مریض پتندی بے کے خودا وی تربت وردوینا زمان دا مدینہ خورا بریقت بازنا زمان مبارک لڑی دی لیشفع سقیمنا بیزن ربنا اذا خدای پا حکم زمان مریض پی جوڑ شی ثابت شو دم کنا آیا داشتا صحابو دمونا چو دا دم ندی دا دوارا صورتونا نو دمونا ثابت تیرونو دا قرآن نم ثابت تی او دا حدیث مبارکاو نم ثابت تی او کتر ارادا خلای واد ایرو یو مثال در کن من کی دا دعا کو دعا او لاسونا من پورتا کو دا لاسونا پورتا کوئے پا دعا کو او صحابو چی بلاسونا پورتا کرل دا دعا دا پارا نو بیا بے لاسونا پا مخونو مگل دا پا مخ لاسونا والی را کاری دا خودتش لاسونا دیکھ سدی رونو دار پل شیرے تا چی سووی دا غسیدونا دا خدای پا عالم المثال کی و مثالی وجود داری اگا مثالی وجود ستا پلاس کے را پریوت ہوتی نینی ادھی پا مخراخ کر دا ترنگ دم دا یو مثالی وجود لری منگے نینو اگا مثالی وجود پہ انسان واقعی شی او خدای پاک پہ انسان لشفا ورکی نو دا ثابت دا دمون اشتخان تینا بینکار نکوے تاثیر پا کسو کا چاہی اللہ چاہی جوڑا ان کے سوکت جواب راکا اللہ چاہی ڈاکٹر سوکت ہی جوڑو لے ڈاکٹر انجیکشن ہوئی پر انجیکشن کی شفا بسو کو جی
اسپرین گولے دے نشی جوڑولے دیکھ شفا سو کچے اللہ دارنگی دم کے برکت دم سشے دے او دا اللہ او دا رسول دخل مبارک دا رسول دخل مبارک الفاظ دا اللہ دا کلمات تی یا بعد نیکان و صالحان و اجازی دی پاکے نو دیکھے اللہ شفا چاہی او بو کی دا تند ختمولو او پڑوڑے کی دا لوگی ختمولو او پہ انجیکشن کی دا بیمارو دا ختمولو اثر چولے دے نو پدم کی من اللہ شفا چاہی دا منزا قیدہ لخکولے طولو آئے الحمدللہ قل او آئے اے پیغمبر مبارکہ او مخاطب ہی نشتا نو پا عمومی محمول کا مختصر معنی کی دیویری دی او آئے دا قرآن لستون کی ہر زمانہ کی چیز اعوذ پناہ غوارم یا پناہ نسم کا جملہ دعائیہ و انشائیہ نوے پناہ غوارم اور کی جملہ خبریہ و پناہ نسم برب الفلق پرب دا سبا رب ستاوہ رب مصدر دے گورے اصل کی رب رب ربن تربیت پمانا سرا دلتے مانا دا مربی اخلو منگا اور تربیت ستاوئی یو شیب ایصال شے یا وصول شے لا کمالی ہی شیئن پا شیئن تربیت یواز انسان و حیوان سر خاص نہ دے گورے عام مانا لری یو زمیدار بوٹیو کری دانو کری تیغا تیرو کیجی کلا و توبا چاہی او کلا خاخ تراشی کئی او کلا اخسرا چاہی او کلا اغیطن اوبا چاہی رو رو لویگی 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 او کمال تورسی میوو کی دا اونا چی پا قلار قلار دا تیغینا کمال تورسی دا دیتا تربیت ہوئی او کم زمیدار کے خدمت کی دے مجازی مربی دانوار کی راکی جی لاول پٹینی روکی جی بیارو رو غٹی کی دی دنیا روخانہ کی دام تربیت تے کمال ترو رو رسیے گی اور انسان دا مور پگیڑا کی چکل پیدا شی ناول دا نطفی ان کنتم فی ریب مما ان کنتم من علقت ثم من نطفت ثم من علقت ثم من مضغت مخلقت وغیر مخلقت لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء دا اللہ وی لاول نطفہ دا بیا دا وینی ٹوٹا شوا بیا دا غوخی ٹوٹا شوا بیا سلویخت روزی پس اشپک شلی روزی پس سلون میانتی پس پکی اللہ رون واچے دا انسان دا مور پا گیڑا کی دا نطفینا خشتخ کل جوڑ شو سترگی پوزا مخ و دونا او سرمن او وینا دا چاو پڑل دا مور پا گیڑا کی جواب راکے اللہ رب شو دانور سوک راخی جی کمال تیرا سیو آیا اللہ نارفش دے انتظام دا مور پا گیڑا کی چا کردی دی ما شغلہ اللہ کردی یا اولس نحم یاچی دا مور گیڑا کردی رزق و ترسی کی گوری باقیدہ دا مور دا طرف دا رزق رسی کی اکسیجن و ترسی کی دا وین پزریہ و بو ترسی کی دی وین کی و بم مخلوق تی او وینم رسیگی او صفرا و سودا و بلغم دا طول قوتون دا وجود تا رسیگی دا سترگ و نظر دا غوگون و ریدل او دا خلی دا ارس رسیگی رونو دا نحم میاشتے و دسماتی کم دے کری حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمونگا عقیدر چی دا اللہ جم دے اسمان دا خیجولی او دا قیامت نفس برا چو دے گی یو سالی سوال ہو وی تاسو خواهی چه اسمان که ننو دسماتی انتظام شتا ندا وڑو بولو ندا لویو بولو نو دی پا اسمان که بولو متیازی کم دے کئی ما ویستا نحم یاشی دا مور پا گیڑا کی تیرے کڑی دی ما تا دی اگا دیرانو خواهی غل دی کم دے کول او متیازی دی کم دے کولی وی اللہ برا لے انتظام گڑب کنا نو میں خر بچیا تارے دا مور گیڑا کی انتظام کولی شی عیسیٰ علیہ السلام لالتا نشی کولی دا نوی عقیدی خلق او دا عقلی خبر کون کے عقل دا شریعت مقابلہ کی سوٹی لی گوارے یاد ساتھ ہے عقل میں نہ چلے عقل دا شریعت خلاف نہ خو مگر ترسی گنا مگر دا عقل نکار نہ دے گشت عقل وقل وقل عقل ستاوی عقل سرچے وحی او دیشی دا حضور پاک نقل او دیشی نو بیٹھتا دا عقل دا انسان نا اشرف المخلوقات جو او کم عقل سا چی شریعت نی و دین و سرنی نو دا دا انگریزان و دا پیرنگیان و عقل دی و شراغی عقل تو گو رے بربن گردی دا عقل خور لوری خلق و سر گردی دا عقل دا خلی و دا لور پا منز کی تمیز نشی کولی دا عقل شکر دی عقل دا مسلمان دی طول و الحمدللہ
نو پنانی سم پرب دا فلق فلق سبا توئی یو حدیث کی راضی حضور پاک مبارک عائشہ صدیقہ فرمائی وی جہنم کی او کند دا فلق او جہنم دا غین امان غوڑی جہنم خود جہنم تے امان غوڑی دون خطرناک کند او چی اغی دروازہ کلوشی جہنم بچی جوڑی کی دا اللہ مبارک رسول دے کے بسوک ہوئی وی دے کے بکبر جن خلق اللہ چے اللہ دن دا کبر نو سکے و مشور مانا دا فلق سبا دا نو پنانی سم برب الفلق پرب دا سبا او سوال کوا طالبان سوال کئی پمم وی فلق سبا تاوی ما اللہ کو یواز دا سبا رب نری دا ہر شی رب دا دا سبع والی خاص ذکر کا دیکھ ریر نقطو تے اشارت تے یو دیت اشارت تے کہ دا سحر کوڑ دا تیارہ با اللہ ختم کی دا روح صحت رانا با اللہ ناولی دا امت نما دا کفر جاہلیت تیارہ ختم شی او دا نور او دا ایمان رانا با رب العالمین راولی دا ہدایت رانا با راولی بل دا سبا دا وقت دیر قیمتی و برکتی دیر انہوں گونے دی وقت کی خلق پاسی اللہ راضی کئی مولانا روم صاحب رحمہ اللہ دا دیر بے سڑے تیر شویں اگئی وجیبہ مثال خی وی گڑا چیلے شپک میاشتکی لنگیگی یا یو بچی روڑی آدوا او اسپیپ شپک میاشتکی لنگیگی او لوی کنڈک روڑی شل پینزیش بچی پیدا کی نو نسل دسپو زیاد پیدا کی گڑا چیلے کم پیدا کی او اسپینا لالی گی او گڑا چیلے سونا لالی قصابانی ملالی او پہت کے سونا لالی گی پلکونو پا مکمنا کے لالی گی او دل تب او بیام سپی کم دی گڑا چیلے دی داول دا سپور اما برا تقا سونا خواہے او دا گڑو چیلو برتدر ہمیں اٹھے شتا کہ نشتا پدے قبائل او بانڈو کی پہارا کور کی او گڑا چیلے ہوئی اور امی ہم گردی نو اقل خدا ہوئی چی دا سپو پیدایش دا گڑو چیلو پا نسبت زیاد تے والا لی گی نا نو چی سپیڈیر وے او گڑا چیلے کمے وے اللہ اوڑے دا خبر گڑا چیلے دی سپی کم ٹول کلی کی جس پیر آگوڑ کی لستے نے جوڑے ویدہ والے ویدہ دا سبا برکت وی گڑا چیلے دا ٹول اشپاو دی خو چی سبا شداوی خشی او سپی ٹول اشپا منڈی ہوئی او چکل پیشمنی شدا خدای والی او دا پروتی دا دا سبا برکت دے جی خدای دا گڑو چیلو نصر زیاد کرے دے نو وقتی پاسے تحجد کوئے سبا کے کمال دے برکت دے عبدالصوفیان پاکی ناس یدر کا تصوف تکی رتا لگویم خواہ دیر خلق تصوف ابنن سبا نمانی الکا تصوف ستاوئی دا خود تسکیہ دا نفس تا حضور پاک را غلی مبارک دے دا پارا دی تشریف راونے قرآن نے در تصابت کم رب العالمین قرآن شریف کی در ابراہیم علیہ السلام پا دعا کے وئی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم یا اللہ فلی مکہ کی او شخصیت پیدا کرو آغسی یتلو علیہم آیاتک یہ قرآن ورد ضرورت دیکھ شو وَيُعَلِّمُهُمَ الْكِتَابِ فقرآن خلق تو یہ صحابے پریٹ بڑی دیکھیں وَالْحِکْمَةَ حکمتنا حدیث نبویہ دی یتلو تلاوت شو يعلمهم الكتاب قرآن باندے پوئی اول شو حکمت حدیث شو وَيُزَكِّيهِمْ سشے شو دباتن تزکیہ او صفاوات علم تصوف تا اشارت دادا حضور پاک مبارک صفتونو کھولے نو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دیروی شخصیت و جنا دا نمروز بادشاہ دادا آغا مرید نمروز بادشاہ سنجر بے وطوے آغا یوزل لار داغی دربار چلارن تے لنگرو لیتی دا خو پا لکونو سوونو زرگونو خلق دے لنگر تناستے او ڈوڑے خوری او دا شپے و دروازی لنگر چلے گی یرا زمان دا دے حضرت سے مرشد پیر سے دا آمدن بدا کمی رازی علاقہ سے دکانو نا اشتاوے نا دا کارخانے اشتانا زمک اشتانا خانو دا دمرا خوراک سامان دا کمی رازی چی واپس لار خپل زیتا نو التنے او سٹامو لکی او کاغذ دا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فنم بادی پیرانو پیر دا ریڈوی عالم و مبرفہ تاو تا پتہ نہیں اے سلاسل و اربعاو
د امامت نه علاوه ډېر لوی د علم غرو. ما سره یو تفسیر پروت دی، تفسیر جیلانی، هغه موقت حیران بشي مولیان هم پرې نه پوهېږي، دومره سخت تفسیر دی. د هدایت ستوری رڼا وه. نو د خپل یو نیمروز صوبې غونډه ورپسې ولیکله، وی لیکل چې حضرت ستاسو د لنګر ما ولیده او ډېره لویه خرچه ده، نو ما د نیمروز غونډه صوبه تا وقف کړه، دا مې ستاسو لنګر ته وقف کړه. د هغه دا مطلب و چې حضرت صاحب به په دې ډېر زیات خوشحاله شي چې کاغذ هغې له ور ورسېده، نو هغه استازي ته ویې ودرېږه، یو دوه شعر یې ورته په شا ولیکه. وی دا د بادشاه له یو صدا کاغذ سی ولیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود حوث ملک سنجری، اے دا سنجر بادشاہ دا خو د صوبه ما پسې ولیکله، د غونډې صوبې مدن زما لنګر توقف. خو یاد وساته پخوا د دې بادشاه نو به تاج په سر او په تاج کې به یو توره پټه وه. وی دا خو لا یو صوبه ده که ستا د ټول سنجر بادشاه ته زما په زړه کې دومره غوندې تمه راځي او لعنت راځي، نو زما قسمت کې خدای داسې تور کړي لکه ستا په دې تاج کې چې دا توره پټه تلې ده. صوبه څه ته اوله زانگه کی یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک سنجری را با یک جو، ما ملک نیم روز را با یک جو نمی خرم. وی مال خدای دا آخر شپی بادشاہی را کرد، نو اگا بادشاہی چی اللہ را کرد آغی نپس لنمروز بادشاہی دا وربشی پا قیمتم نالم. دا آخر شپی خودیر برکات دی، دا تحجد و برکات دی. نو جناب دا قیمتی وقت ذکر اللہ ذکر. حضرت یعقوب علیہ السلام بچی چې کله شیخ کاره شو دې خو یوسف علیہ السلام سره له متجاتې کړ، نو یا الله مونږ اے بابا مونږ له بخښنه وغواړه، او دې سوف استغفر لكم ربي، نو سوف د مستقبل لپاره راځي، لږ صبر وکړه د له بخښنه غواړم. دا ولې دا سوف ولې وایي چې لږ صبر وکړه، وی دې سبا د دې وخت انتظار دا قیمتي وخت. من شر ما خلق دا شر دا کل مخلوقنا ما دا عموم دی دینا پتاو لگیا چی دا کل مخلوق شر دا چا پا قبض قدرت کے دی اللہ بچ کئی برتے سوکر اللہ او سبام دا اللہ پا قبض قدرت کے دی رب الفلق. ری خبر سبا سر کائناتو کی بھی انقلاب راشی، تیار ختم شی رانا راشی، نو دا کائناتو کی انقلاب راوستون کے و تیار ختمون کے و شپا ختمون کے و رڑا رود راخ کارون کے و لوی نر راخ کارون کے دا سوک کئی جناب وایا ومن شر و پنانی سم دا شر غاسق اند تیاریش پین اذا وقبت تیاری راخ کارشی. وقوب اصل کی داخلی دو تاوی عربوی وقبت دی که چی دا مخوک پزمکا کی دن نکی، نو تیارا گوٹ گوٹ کی داخل شی وردن نشی. دا ولی ذکر کئی ذکر عموماً تی سو کوڑا سیر کئی دا تیاری شپیر کئی دشمن پا سڑی عملہ پا تیارا کی کئی چی شپائی او دیر حیواناتی دا شپیر پا تیارا کی رو دی غل غدو ڈاکو دا شپیر تیارا کی، نو ذکر دی ذکر او سوک چی حسد دا کئی کوڑا کئی دا شپیر. ومن شر النفاسات او پنانی سم دا شر دا اغی نفسون النفوس پا کی مقدر کا چی پوکی ہوئی پا گوٹو دا کوڑ سحر دا دی دا شر نبا دی سوک بچ کئی دا تخصیص دکاو پا کی دا کوڑ دا دم دا پار او دا شر دا کی نگر نیزا حسد چی کی نخ کارا کی دا دی ذکر والی شو دا عموماً دا کوڑی بنیاد پا حسد ایگور. حسد ستا وائی تمنی و زوال نعمت الغیر، یو سلی دا تمنا کی چه خدای دی سلی دی علم ولی ورکر دا پویا دی ولی ورکر دیتا حسد وائی دا دی دا ولی بی دا مال دا ولی دی دا سپین جامعه ولی غستی دا حسد مضموم دی گوا. یو غیبتا دا پس خیدل و تمن کفتو کی وایو آگا جائز دی اغم پا نیکے کی جائز دی و پا گناہ کی منع دی. حسد خطرناک گناہ دا ولی دا کدا خدای سر جنگ دی دا پلے تیراز کے دا علم پویا مال دولت او خیارتوب او دا عرصت سوک ورکی اللہ او تے ولی دی ورکڑی دی تو خدا سر جنگ کے تب اس بچیا حسد خطرناک جرم دی. یو حدیث کی راضی دا عرفات پا میدان کے خدای گناہگارم بخی او ای حاسدان نبخی کو لیلت القدر خاص شپد آگئی کہ اللہ دار چا دعا قبلی دا حاسد نقبلی او زی طالبانو ته یو ټکی ویم زیم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې لږ خپل خوري بل چا ته ضرر نه کړي رسول
ځان لیړو خوړه خدای وایي اذا حسد چې کله کینه راښکاره کړي د شیطان نه لوی حسد کوونکی بل نشته دا ډېر حسدي شی دی قل اوایه پیغمبر مبارک اعوذ پناه نیسم برب الناس په رب د انسانانو باندې ذکر د انسان مراد تینا عام مخلوق ملک الناس په بادشاہ د انسانانو اله الناس په معبود د انسانانو د انسان دا ذکر ولې ځکه د اشرف المخلوقات یا وقت دویم ځکه ذکر وشو چې د الله د لوی ربوبیت مظهر انسان دی ګورې غر لوی دی خو د انسان په شان کمالات پکې نشته اتی ډېر غټ شی دی خو د انسان په شان کمالات پکې نشته بوخ سونه غټ شی دی خو د انسان په شان کمالات پکې شته نشته د لومبي انسانانو نه مراد ماشومان دي تربیت زیات د دوی کېږي د دویم نه بادشاهان دي د انسانانو نه ځوانان دي ځکه د بادشاه تعلق د ځوانانو سره دی په ماشومانو څوک بادشاهي نه چلی په ځوانانو یې چلی او د دریم نه اله الناس بوډاګان دي ځکه په معاشره کې زیات عبادت دوی نو زمونږ درې صفتونه شو د الله یو ربوبیت چې رب مو الله دی کې شریک نه لري یو ملک بادشاہ حقیقی څوک دی الله دی چې قیامت راشي په خپله به آواز وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده څوک به هم جواب ورنه کړي بیا به وفرمایي لله الواحد القهار د یو الله او معبود چې مونږ عبادت کوو دا به د چا کوو ورونو من شر الوسواس د شر د ذي وسواس یا په معنا د موسوس دا حضور پاک مبارک فرمایي چې دا د زړه ته یو شیطان ناست یو طرف ته بل خوا فرشته ناسته ده شیطان ورته د ګناه خبرې کوي القاء الشر هغه القاء الشر دی وسوسه وي او شیطان ته وسواس وي بل طرف ته ورته فرشته ناسته ده فرشتې ته ملهم وي او ته القاء الخیر کوي او د هغې عمل ته الهام وي بعضې وخت نه وي دا یو ړنګ وي چې دا کار وکړو بل ړنګ وي چې دا کار وکړو دا خو یو نه دی خو هغه ورته شیطان وسوسه اچوي او فرشته ورته الهام اچوي د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس اوس ته به وې چې دې خو وسوسه چې یو پټ ناست دی د نه به څنګه ځان خلاصو حضور پاک مبارک فرمایي چې شیطان یجري من الانسان مجرى الدم په دې رګونو کې ګرځي د نه به څنګه ځان خلاصو رب العالمین یې دا موقع چې دې خناس دی خناسه یخنسو خنس رستو کېدو ته وایي چې د الله ذکر وکړي دې رستو کېږي پغلی پنجالا کوئی دا خود چوے لا الہ الا اللہ یاوے اللہ دی با تختی رسو کے گی با دا اللہ نو نشی ٹنگے دے الذي اغشیر جی وسوسے جی فی صدور الناس ذکر دا محل مراد جنا حال پذلون دا خلقو کی من الجنت دو قسم دیو دا پیری دا ذات دی دا ابلیس چیو دا اصل نکا پیریو گوانے او والناس بعض دا انسان دا ذات دی دا تخصیص د شیطان والے کوي ځکه چې حضور پاک مبارک باندې کوډه کې دا شیطان په وسوسه او زمونږ لوی دشمن شیطان او دی په مختلفو طریقو ګورې خلک راګیري عوام په جدا تور او غیر جدا تور تاسو له جدا تور ساتل مونږ مليانو له جدا تور ساتل او صوفیان او حضرات له جدا ساتل هر چا له خپل یو تور ساتل د پار چا په خپل تور پریدي دی نه او یادو ساته یادو ساته ذهن کې راواچوه بای سړي ما ته وسوسې راچولې کېږي د حضور پاک مبارک نه چا تپوس وکړو وی ما ته وسوسې ډېرې چولې کېږي وی څوک هم وی ته د ایمان کامل سړی وی چې کم کنډر کې مال نه هغې ته غلاله څوک نه راځي کم کنډر کې چې مال پوت هغه غلا راځي اوس دې وسوسې چې شیطانیم دی انسانیم دی یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو شیطان پر آگئی وی پاسا دیوال غردگی خوب پاساو چه پیساو مڑا خوب دی پاسو لمی ظالمہ دیوال غردگی چه اخواشو واقعی دیوال را پریوز دیوال من لکڑے خدای رسال خوکا دا سوکے زو خود الوی مصیبت نا بچ کلم کدی نوم ویخ کڑے دیوال بپروتی مر بم وی دا شیطان ہے وی شیطان تا گورو دا خیر کار تا دلی دا مرگ بچ کلم ہوتا وی شیطان ہے وی شیطان ہے وی نات شیطان ہے وی ولی وی دا خوری دا مرگ بچ کم وی دا مرگ نا دا شهادت نا میں اساتلی کلا دیوال را پروتو شهید شوی بیو تمام جنتی پردوس کے لگیا وی مٹی با دیوال اغینا میں بچ
یو سړی به کټ کې متیازې کولې ښځې ورته وې زلمۍ سړی وې کټ کې متیازې ولې کوې یاره کوئی شیطان راشي د مټه مې ونیسي او په یو پوله مې کښېنې چې متیازې وکړه چې وکړم مې کټ کې کړي وی خواہ شیطان تال راضی اشنی ہے دل سرا اخو دا کمال شید نیک بختے دا خزانت وغوارا وی یالا دا خود خد خو وی بیگ دا شپی بیا راوی وی را پاسا کنا وی دا سکار دا چی ما بتا خزانہ وخواہ وی دیرد دا سے خزانے چی یادو سا بینگ تے بوتا بینگ وی دا مال دیر اچت دا پانڈو تڑا دا مال یہ سنگی اچھا او دیر آروان کیو سوگیداری پر را پاسا شیطان کار خدا کرے چوکیدار پہ را پاس آؤ یار مجھے شاپ مار ڈوڑی دی وہی کیا سڑے را پاس راغی پہ دیوار ٹوک پشا دلاس دیوار توا ٹوک پانڈے پشا کڑے دے چوکیدار تو دخ پی نہیں ہوئی چوکیدار دخ پی نہیں ہوئی دوست بارا دیوار نہیں ہوئی دل پانڈ پیسو یا پشا دے برا خیجی اور چوکیدار اخپنی ولے جلان دے را کیا کی وہ توی شیطان تا جزالیم ہم دے را باندے پانڈ پیسو را اچت کر اور سڑی دے را پاس آؤ پی نہیں ولے سوکم وی بارا نا پلوے ہو دسمات دے وکا پاپا دی پریر کچھ غرض ایور کا اور جو دسمات دیو کا راویخ شو کٹ کے گل کڑی اب وہ دو کر اخذ و دیو خدای دی بے خمات نور کروی تیشی متیازی کولی اور نندر آتا ٹوٹ کٹ لڑ دی وہی تاوی چی شیطان نمالو غوارا شیطان تابیداری بنا کوئے کیا بکو تابیداری اللہ و رسول ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا اور ان کید الشیطان کان ضعیفا بسبت بچ کے گے خنات دا اللہ پا ذکر کوئے کر پا جبا کوئے پا دڑ کوئے خدا یاد ہوئے اللہ تزان نیز دیکھے دشمن ممن ہے دا خود دشمن دے شرمائی دے تشی اوڑا کی دوارا در باندے کئی دا دشمن ممن منو قرآن شریف کہ اللہ اذا غسیر اخرج ابویکم من الجنہ تاسو مور و پلار جنت تریسی پا مور و پلار بغیرت کیوں کبا نکو دا منگ دا حضور پاک دشمن فقبل پیغمبر بغیرت کیوں کبا نکو منگ دوزخ تا بودین پا منگ بزدار دا دائی سے شیشی با منگ منو باجی دا انسان دا ذاتم شیطانان دی حدیث پاک کی راضی لا يدخل الجنت قطاتم چغل خور سڑے شیطان بجنت تا ندی اللہ بزی چی اللہ پا جہنم کی اڑا بھائی گناہ نے پاک کی والحدیث کی راضی من کان ذا وجہین فی الدنیا سوک چی پا دنیا کی دو پڑی خی کان لہو لسان من النار یوم القیامت لسان من نار دا قیامت پر پا اور مخلق دا اور جبتاوی گی رساوی طیب شیطانت نو سائد دا منکوی خواہ دا دوار صورتون و مختصر ترجمہ میں درتاو دا دی فضائل صدی حضور پاک مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکل بود کېده دا دواړه به پلوستل او پلاسونو مبارک به چفکل پړو وجود به راختل چکل بود کېږي دا څه وکوي کنه اور موږ خو جون پدې کې د اخرت یعنی هغه تبو کو دا به لوستل او کله کله به اسب لوستل او چفکل او دا د کوډه سحر دمم رونو ترجمہ دا قرآن شریف زمان مقرب رو نظر محمد موری سے خلاصہ بسور مبارک خلق کی در ترابن کردی جنا داری بیا شروع کی خان اور دیکھ ریر میں خیر دیا تو حدیث کے راضی مرقات کے صاحب مولا لقاری رحمہ اللہ نقل کردی کہ صبح دا علم یو گھنٹا چاہتا ہو خی دین دا قرآن نلوی دین بل نشتا اور یا یو گھنٹا دا بل نزدک لو کی اگر کہ ساعت تا گھنٹا نا دا خمارا تا گیا ہوئے اللہ بلی خودون کے وریدون کی لذیب و برکت دا سریر تو گھنٹو قبول شوی نفر عبادت سبب اور دا علم قتلت کی جو اگر مرشو اگر چل پخپل کٹ کے ولی مردنشی اللہ بدا شاید اجر والا ورک دا پخپل ترجمه کوي دی اغیارو تمر دی پر اغیر ترجمه په غلط مقصد کې پخپل کوي خلق تمارو د خوشاله خبره مولانا سے بد الله په عمر کې برکت واچي او چې کوم شاګرد دی هغه کامیاب او موږ د خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل نسکی او د عقید مبارک لاس د حوض کوثر په دې الله نسکی او د عقید مبارک جنډې لاندې الله درولې کی او د عقید مبارک خپل عقیده زمون په جن او عمر کې الله نصیب کی او تفسیرات الله متمم
خدای حاضر مټول چې څومره ده دې مغفرت نصیب کې او خدای زمونږه دې ټول جمع دا ناس ته په خپل دربار کې قبول منظوره کې څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي څوک مقرودین قرضداران دي دې قرضونه خلاص کړي حلال او فراخ رزق نصیب کې او دا مولانا سے شردان ټول د دنیا او د آخرت په خیرونو مالا مال کې زمون په جبه زمون په دامونو خدای خپل ذکر په ځل کې خپل ذکر جاری کې خپل ذات او خپل مبارک حبیب صلی الله نور سیوا کې دا کله او دا قوم د مصیبتونو فتنونو په امن کې وساتي دوی چې زمون په وطن کې الله امان راولي خدای زمون وطن کې امان راولي الله راولي الله زمون د مدرسو حفاظت وکړي زمون د جماعتونو حفاظت وکړي زمون د پټپې حفاظت وکړي زمون د خانقاهونو حفاظت وکړي زمون د عام مسلمانانو حفاظت وکړي زمون د جبه حفاظت وکړي زمون د زړه اندامونو حفاظت وکړي زمون جنت ته د حضور پاک مبارک د جلیلان دی بوته کې خدایا د فسق و فجور نه مساته اختلافات نه مساته اتحاد او اتفاق هم نصیب کې نو کې د مناسب ترجمه په پروګرام کې مدد کړې دی الله تعالی اجر ورکړي دا گاوند او دا محله او دا کلی په دین او په دنیا په دواړو بار کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.